خپل گزارو کو اوس زما گزار ته تیار شه. کله تر اوسه پورې ژوند دی؟ د وارث خان د گزار نه خو تر اوسه پورې څوک ژوندي نه دي بچ شوي. خو نه پوهېږم چې تا سره ژوند وفا څنګه وکړه. صرف دې دپاره چې خدای پاک ستا مرګ زما د لاسه لیکلی. دا دنیا دې جوړ نه ده خوښه ځوانه، ځکه دې زما د لاسه بلې دنیا ته د تلو قسم خوړلی دی. او بلې دنیا ته څوک دي او فیصله به وشي. نه آس دا ګولۍ په ما باندې هېڅ اثر نه شي کولی. ښه به دا وي زلمیا چې دا ټوپکې به موږ وغورځو او دا فیصله به موږ لاس په لاس وکړو. ما ته منظوره ده. نازو دې سره ځان وباسه، ځه لاړه شه. زه دا یوازې نشم پرېښودی. زه ته ځان وباسه، ځان وباسه، درځه.